دغه فارم دی او دې خوا ته یې اتاق جوړ کړی دی دغه وینې خیره دغه اتاق دی یا تر اوسه سیستم نه دی سره برابر سوی ماشاءالله څونه ښه خوندور هوا ده پکښې کې ته به په فارم کې ډوډۍ وخور اتاق سره تنګ و افغانستان هغه د چرګانو فارمونه دا چې ښه بېنډۍ هم ور واچوس د اوزګړي په ورځ به زه یم سکیلاله یې د شلومبې وطنیان دغه کې توانې نشي نجیب ځینې دوستان ما ته وایي ته داسې چې د خټو کورونه و داسې شان هغو ځایو ته ولاړ والله خوندور دي پیاز ګرځي دې ته ګوګ وایم واقعیت په خونه ووینې دا خونه ده مسجد دی شهید سوی دی وینې د پخوانۍ خونه ده دا په دې خاطر کوچنۍ جوړولې چې پخوا السلام علیکم ګران دوستانو یو ځل بیا ښه راغلاست په دې هیله چې ټول به جوړ او روغ یاست او د ژوند شپې او ورځې به په خیر در باندې تېرېږي نو ما او نجیب راغلي د زابل ولایت په سپینه غبرګه کې یو دا هم یو نږدې کلی دی نو دا چې څونه په سخته رالو مشکل دا و چې لاره یې اړولې وه سړک جوړېدی نو موږ د یو کښې څخه واوښتو لاندې رادته شوه سو د ترنک رود چې دی نو تقریبا 2 ساعته مزل به مو کړی وه وله 2 ساعته مو 2 ساعته مزل مو وکړ یعنې لاره به ټوله نیم ساعت نه وي نه ده یا 15 دقیقې نیم ساعت لاره ده نو موږ 2 ساعته مزل وکړ نو اوس هم دا زما شاته بیا وینئ دا د خانزاد دی فارم د ما یې وار د ښکاره کړی یم خو په هغه وخت کې خالي دیوالونه وو نو اوس د خیر ورته راغلي یو ډېر کار ورباندې سوی دی دا فارم به در باندې ووینو د لې د خیره سره شان مو راوړي دي میله کوو غوښې دي او د غرمې یو سیسټم برابروو او دا شاوخوا خو نو چې دي ټولې دښتې دي او هوا داسې ده چې ډېره ګرمي نشته نجیب هوا یا ښه ده هوا خوندوره ده نو بس د خیر سره د لې به غرمه تېره کړو دا فارم به در باندې ووینم او ګپې بانډارونه به سره وکړو نو تاسو راځئ راسره پاتې سئ تر پایه ویلکم خدای مو راوله برادر ښه یاست په خیر څنګه والله شکر د بخیر د هغه کالي نه دي د نورستان وای د نورستان کالي ښه دا هم هغه دي ما هم هغه اغوستي دي نو دغه فارم دی او دې خوا ته یې اتاق جوړ کړی دی دغه وینې دا خاص الخاص موږ د بانډارو دپاره یې جوړ کړی دی اوس به ورسو دننه به دا فارم خو نو دا دی ګوره سر یم پټ سوی دی یو وارې به دې خوا ته ورسم نجیب بیا به انشاءالله چې کله دلته چرګان وي بیا به نو زموږ دپاره سهولتونه بیخي زیات یا بیا به د خیره سره د ریه کړایانې خورو راځئ دننه مور ولم بسم الله توکلت علی الله ماشاءالله څونه ښه خوندوره هوا ده پکښې کې نو دغه فارم دی تاسو یې وګورئ ډېر ښایسته منظم یې جوړ کړی دی نو دا فارم دی دا نجیبه ولاکه دا معلوماتو بیا د خانزاده واخو ښه چې دا څو په څو کې دی دې خواته داسې ښه هوا پکښې چلیږي ډېره ښه غټ ځای جوړ کړی دی د باندې ماحول او دا فارم دی نو دا به د خیر سره بالا سوکه سوکه سمیږي وروسته خو نو بیا چې دلته کله چرګانو دا شیان ور واچوي بیا نو دا د ناستې ځای نه دی نه ناوله د څوک ورته راپرېږدي او نه څوک یې کښېنستی شي نو بس غوښتل مو چې ستاسو سره یې شریک کړم دا د افغانستان هغه د چرګانو فارمونه په داسې سیسټم باندې فارمونه جوړېږي په افغانستان کې دا د افغانستان جوړ سوی فارم په خټو نو اوس به ځو د خیره سره د اشپزي سیستم به پر مخ وړو ناوخته دی هم سهار ناشته نه وه کړې نجیب زنګ راولی وایي ته راسه زه شیدې در باندې خورم نو هغه ناشته مو ونه کړه نو شیدې مو هېرې سوې بیا مې پر سر څه درد دی دا یوه دانه ګولۍ به وخورم د خیره سره نو چې کله ډوډۍ اماده کېږي زه به م ورته اماده سوی یم دغونه به مې د سر درد ښه سوی نجیبه دا چې ښه والله وروره بیا اشپزي زما د غاړې بېنډۍ هم ور واچوه صحیح بېنډۍ به م ور واچوم چې څه پټاټې هم ور واچوم بېنډۍ به دغسې ور واچوم اوه
نو موږ به اشپزي وکړو د خیره دغه اتاق دی یا تر اوسه خو سیستم نه دی سره برابر سوی د دې بعد برابریږي د دغه ځای څه به ده وینې د فارم ته به خانزاد صاحب داسې ګوري دا اتاق دی ښایسته یخ باد پکښې چلیږي وینې یو څه بیا وروسته سره منظم کړي چې کله ډوډۍ تیاره شي دا چې دا ډسپرین ګولۍ ده دا زما د سر درد ډېر ژر راښه کوي نجیب اخته سو ما غوښې ورته پرېوللې نو اوس دی پیاز ورمیده کوي وه دا بینډۍ دي دا غوښې دي د خیره سره وه او زما د سر درد په ښه کېدو شي نجیب او دا دی ګاز بوی نه ځي زه به دلته درته کښېنم نجیب ته مې ویله مال نن به بیا هغه رقم دغه راپخی روش څنګه نجیب نمکین روش وه هغه سمه غوښه و دغه به د چرګې ده پروا نه کوي خو ته هغه رقم پوخ کړه دا خو دا بیا په خپل سټایل کې سمه راځي وه او د غزني روش کوم په یاد د نجیب د هغه نمکین روش هغه ډېر خوندور و نو نن به د خیره سره غرمه د لې تېروو خانزاد هم راځي د خیره سره هغه به هم راشي انګور مو ځینې راغوښتي دي انګور به هم وخورو د خیره سره نو دا ځای چې دی ښایسته یخ ځای دی او ورځ نه غمیږي بیا عموما په زابل ولایت کې عوام چې ده یخه د نسبت کندهار ته نو ما او نجیب به اشپزي وکړو نو بیا وروسته در سره شریکوم دا هغه ځای و خونې و شان زه ورغلی یم دې ته وینې د نجیب یې په ژړا کوي پیاز وه بیخي خوش پیاز ولې ژاړې ملګری چا وویلې یو ژاړې یو ژاړې دا ټیک ټاک دا دې لیدلې ده او نه چې په کس وژړي دا دی زموږ د نجیب غورمه هم تیاره سوه ډېره خوندوره وه خوند یې ما وکتی او د سر درد مې هم لږ برابر سو نجیبه څه ارام سوم اوس به د خیر سره خانزاد راشي انګور به م راوړي او ډوډۍ به م نوشي جان کړو نو دا ښایسته خړه ساره ارامه فضا د هېڅ شي غږ نشته داسې ارامه فضا ده زه هم چې اوس مې دا ډوډۍ خوړلې وای او بالا مې په ټوپ راکش کړی وای نجیب بېدېدمه تر د الله مازدیګر به بیا د انګورو باغ ته تلل همدلته ځینې کیسې وسپلې و دلته دوی ویل دلته دې نه یو شی راوښوه یو شی موږ مړ کړی ول دوه سره یو په مابینځ مو وویله یوه سر یې ول دورې علاکې بل سر یې دورې علاکې یو سر مو ور مړ کړی بل سر یې اوس هم وی ورک ته تللی نو خیر بیا غواړو حوصله مه بایلي اتاق دی دا فارم دی دا نجیب روان دی دا دی د نجیب اشپزي تیار سو موږ دلته به په فارم کې ډوډۍ وخورو اتاق سره تنګ و ما کوشش کوي ستا په زرنج کې سپور یې رادي ولم خو بیا مال هغه بیا وروسته یا ماشاءالله بس وستې لا درته مبارک یې الله پاک دې بس د خیر کې پرمختګ دې ډېر کار کړی دی دغه د اوزګړي په ورځ به زه یم سکیلاله یې و د خیر سره انشاءالله نو دلته موږ کښېنو په دغه ځای کې ډوډۍ به وخورو انګور دې نه دي راوړي تاسې پانه انګور مې راوړي دي کومه دي ښه ځه سعید دا شلومبې وطنیه ته واچوه نجیبه واه ماشاءالله نمکین د چرګې روشه هغه به دې ماولین یم باخیری دي و دغه کې توانی نشي نجیب یا انشاءالله نه کې توانی څو به ورواش کې باقي نشي کې باقي نشي پر نور دي نه و بس کېږي مو خود انشاءالله بس کېږي یا نو خو زموږ خو بیا دغه د ډوډۍ تیاره سوه شلومبې دي خانزاده وطنیه و څنګه دي والله خوندور دي پیاز خبره نشته کې دا زموږ ډوډۍ ده یو خوا ته ناست یو وینې ښایسته باد پر راچلیږي یخه هوا شاتونه کې راوړي دا به راځم هغه چا کړی ودرېدله و هغه د هر وخت دی دغه چمونه کوي دا د نجیب جانه ګور را ورسېد دې وینې نو دلته به م اوس انګور وخورو د خیره سره او بیا م نو مازدیګر ځو مازدیګر خوا ته خوښ وم
مازدیګر خواته مو بیا تاوزم ډک خلک یې لمبېدو څه وایه او مازدیګر خواته مو بیا یم ښایسته د انګورو باغ ته هلته بیا میله در کوم د خیر اوس به دغه وګورو سره نو خانزاد تکلیف کړی دی وبخښئ ته یې وروره چې ناوخته درته راغلم یا هېڅ خبره نه ده خو هوا یخه وه باد چلېدی موږ ډېر خوند پر اخیستی ټول یې راسه وخوړل وینې خو یې ډېر دي زاده دی لمونځ کوي او ما او نجیب لمونځونه وکړل انګور مو هم وخوړل ما او نجیب به بیده شو یو ګړی خانزاد وایي که ته یې وستی انګورو ته ما لیا چې هوا یخه شي بیا به د خیره سره ځو او ما او نجیب خو نو دا دی ګیم کوي زه یو ګړی بیدېږم بیا به وروسته خبرې کوو یو کوچنۍ وقفه ده خانزاد هم قربان باندې ناسته خانزاده چشکه چشکه وروره ښه د کاړي ورته تړې موږ موټر چې موږ پکښې راغلي یو طرف ټوله ته داسې ورواړوه ګورې هغه طرف ټول انګورو که د پرایم څخه ډېر تاکان ده دی پسې دې سترګې دې پکې په لږ تکان د هغه دوړې پر منطقه باندې ګوره خواته اوس نو کاریز وچ شوی ده یا کاریز شته خو بزګر مو شینګیر بادام شان ډېر فعاله کاریز ده مخکې ټول فعاله کورونه ول نو تاسې به نه چې بس ټول د فعالیت ولیدلې بیخي خاورې شوي دي خانزاد دا د ولاړ ده وروره خالي مازې مشورې ورکوي دا زه اوس نور کارونه کوم خو زه ورته راوړم تر اوسه پورې کور ته ولاړ وو دغه لکړې یې تړلې راله ګوره زه منیجمنټ کوم چې دغه لیبر چې دي دا پر کار کوم چې پر وخت باندې خپل کارونه وکړي او دغه کارګري نن ټوله اوس خلاص اوس په ټوله خلاصه شي په 2 ساعته کې انشاءالله خانزاد اخر ته کار ته مجبوره کوي خواره کوي خانزاد ځان په خوږ نه کړي سلامت څنګه د کار زاده دغه کارګري چې تاسې ورکړې دغه دا بیا څه لپاره پیدا کوي دا د دې لپاره د اوس ګوره دې دیوال ته وګوره لکه زوړ دیوال دی دا یو باران داسې کارګري بالا بیا هېڅ مشکل نشته انشاءالله ښه یعنې باران نه پرېږدي دې مثلا خواته لا خلک ډېر نه ورکوي دا د اوسو بارانونه چې پر دې خوا کېږي له خوا څه باید کوي دغه کارګري او هغه پای ته باید کوي کارګري خیره وخت هم دی شل کم 6 بجې د مازدیګر نو یو ګړی مو حقیقت چې خوب هم وکړ سترګه مو ټپټه کړه ښه هوا چلېده او بعد له هغه راپورته سو دا د مازدیګر دپاره مو اودسونه هم وکړو اوس به موږ ته راسې دلته یو زوړ کور شاوخوا او هاخواته برمه ده نو دلته یو بټن هم ده د شمسیانو هغه به م ګل کړو دا کور به م ووینو هاخوا ساحه به م ووینو بیا نو د دې بعده مو بیا یم د انګورو باغ ته بل ولاګ درته جوړوم انشاءالله د انګورو د باغ د خانزاد دی د انګورو د باغ دورې به میله م وکړو چای به م وخورو انګور به م نوشیجان کړو تاسو به م راسره بوځو نو خدای دې وکړي چې تاسو غمېدلي نه یاست موږ خو ماشاءالله ډېر ښایسته ساعت تېر دی جبه ویوه بټن ور بټن وور سوه تور لاین هم خطا سو په ګونۍ کې یې وپېچه تر شمسیې لاندې که صحیح ده دا هغه کور دی پخوانی کور د خټو کور ځینې دوستان ما ته وایي ته داسې چې د خټو کورونه و داسې شان هغو ځایو ته ولاړ سه دغه دی ویې ګورئ دې خواته ډېر وریځ هم ده او تالند هم ده ته څنګه ننوځې زه خو اوس ننوتلی شم ته وګوره دا خونه ده ډېره ټیټه خونه ده نجیب کات کې ګرځي او دغسې بیا دا بیا ګوګ ده دې ته ګوګ وایه زموږ په لهجه کې ورته ګوګ وایي نه پوهېږم چې او دغه یې بیا څه شي ده مثلا لاندې بیا شیان ترې ایښي دغه یې څه شي ده دا ځای نړېدلی دا شی ښه مسعود دغه یې دې خواته دی دغه ده یا هغسې نړېدلی دی او دا شکل داسې بیا ډوله ده راځي او داسې بیا دې ته بیا موږ په خپل لهجه کې ورته څه شي وایو څه شي ورته څه شي ورته وایو تاخچه تاخچه راځي چې بل اپارتمان کې مو دا لږ تشناب و دا تشناب دی دغه کړکۍ نو چې مثلا غوښتلی چې دا خوا داسې سرای وویني او خونه وویني
دا خونه ده مانا بله دروازه کې خو تاسو نجیب ولیدئ په دې به مال زه اوله پلا ور داخل سم مهرباني بس ما څه ډېر تکلیف نه غواړي نجیبه واقعیتا راوګوره لږ ماش قدر ته ودرې زه پلم ښه سم دا خونې دروازه د دالې څه دروازه کوچنۍ واقعیتا هم کوچنۍ ده هلته ورته وګوره دا پخوانیان لږ چې ډېر په قد کوچني ول یاره څه ووایم نجیبه خو دغه دی داسې نه دا مکمله خونه ده دا په دې خاطر کوچنۍ جوړولې چې پخوا نجیبه داسې و چې یخونه زیات ښه یخ زیات و نو بیا بیا دا توخانه وه وابېچوله لرګي به یې ور واچول په دې خونه د دې خونې سره به نو د ډېرو خلکو یادونه تړلي نجیب واقعیت هم ډېر خلکو به ژوند پکښې کړی کېدای شي اوس هم ژوندي نو ښه خوند کوي د خټو کور ښه خوند کوي خو یو څه منظم جوړ دا خو ډېر پخوانی دي اوس اصلاح سوي دي د خټو نقشې هم او دغه یو ځای لږ چې داسې ته لکه توخانې ده دا بیا مثلا هغه حال یې بولي که چی شي ورته حویلۍ ده دغه د حویلۍ غولی دی اول ته هم داسې یو ټینګاچه جوړه کړې او دغه مخامخ زما فکر سره لږ چې تشناب ولو کوم یو دغه مخامخ دا به اشپزخانه وه اشپزخانه وه د اور مناس چې ورته وایي راځه لاندې ولاړ شو خوښه دي ده اوه درځه زه هم ناوخته نه شي د انګورو دغه پر را ناوخته نه شي موسم یا انشاءالله ورسېږو دلته رالو دلته د خانزادې برمه ده د ده ځای چې اوبه کش کړي دي او دلته چې دی دا یو ډېره ښه ساحه ده د غنمو یا د برشي دلته دا ګوره د ترنک رود دی یا اوس خو نو وچ دی کله ناکله اوبه پکښې راځي نو دا ټوله ساحه وه دا غاکور وه موږ چې ځینې رالو نو دا یو مسجد دی شهید سوی دی وینې د پخوانی مسجد دی دا ګوره توخانه معلومېږي هاخوا ته لږ چې دا خوا ورته راتلو هغه دهلیز دی او دا مسجد دی نو خانزاد وایي دا سمومه د خیر ورته اراده یې ده خدای پاک دې توفیق ورکړي چې دا مسجد سم کړي دې خوا ته یاران اخته دي اوس هم خټه ورغورځوي زموږ د صحرا یا د چرګو د فارم د میلې یو بلاک چې راوتلي ورځ مو تېره کړه دلې نجیب مو هم د کاره ایستلی و موږ خو بیا له هغه په میله پسې راوتلي نجیبه بسیار زیات ببخشي نو لاره خو دې یو څه راوږده که خیر هغه بخښه به بیا زه درته وکړم پروا نه کوي تر څونه لرې لار دې راوستو نو بس دا و زموږ ولاک خدای پاک دې وکړي چې ستاسو دا زموږ د صحرا ولاک خوښ شوی نو تر بیا چې سره وینو ښه وخت د الله په امان بای